السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز او محترم اوریدونکو، یو ځل بیا د یوټیوب په پاڼه باندې درته سلام کوم د زړه د تله. کلام راغلی دی په پښتو ادبي کاروان کې د تنقید دپاره د معیار مومند صاحب کلام دی چې خپل عمر یې یو کم دېرش کاله دی، ادبي عمر یې 4 کاله دی او حافظ فرید فګار صاحب تنقیدي نظر در سره پیش شریکول غواړم. غزل دی چې خلق د رزق په تکل کې سمې لارې ګوري او زما د قام ځنې بچي ولې مردارې ګوري. د خپلې خاورې باز نه دغه امید نشته زما چې د ټپوس غوندې بس خاغ غوښې تیارې ګوري. د بې حسۍ انتها دومره په عروج د دلته غریب د لوږې مري مالدار ورته قلارې ګوري چې بې هنره پښتنه بې خود به داسې کوي بیا چمکې ګرځي او د ځان غوندې وزګارې ګوري. او لارې ازغنې دي خو نشي وارخطا مایاره د منزل تږې دشتې سمې نه هوارې ګوري. نو راځئ ملګرو چې شریک هم در سره د حافظ فرید فګار صاحب دروند خوږ معزز محترم او لوړ وسیع تنقیدي نظر. ها ملګرو څنګه پته ده ټولو ته چې دا زده کړې تنقید د مطلب تنقید زده کول دي او ښه تجهیزات شاعر لپاره او شاعر لپاره دا هم موږ په ګوته کوو چې څه کول پکار دي په کلام کې. نو شعر چې وګورو اوله مصره چې ناکو خلک رزق په تکل کې سمې لارې ګوري. نو ښځې په څلورم کې لار ده، پنځلس سېلابونه دي، لارې او مردارې دا قافیه دي او قلارې او هوارې او څه شو لار مردار. نو یا پکې وسیله راځي یا مخصوصات چې کومه ده را پکې روي راځي یا پکې غلطه راځي. زما په خیر وڅه وایي شعر وایي چې خلک د رزق په تکل کې سمې لارې ګوري، زما د قام ځنې بچي ولې مردارې ګوري. شاعر د قام بچو نه خفه ده چې یاره دا مردارې کوي او د خلک چې کوم ده هغه سمې لارې ګوري. البته که مشاهدې ته وګورو پښتون په شان دی سمې مقدر چې هغه د حرام نه ځان ساتل دا خو زه نه وایم، انګرېزان وایي. انګرېزانو په یوټیوب کې هم ویډیوګانې شته چې بټوه وغورځوي نو هر یو ملک ولا هغه پټوان کوي. خو بیا پښتانه چې پاکستان کې شي نو پښتانه اکثر غلا نه کوي، ډېر مجبور شي خامخا چې بد بد وي. خو دلته کې عام شاعر لګیا ده. نو زه وایم چې دغه مفهوم کې کراهت ده زما لپاره، زما ذوق سره نو د مفهوم سره اتفاق زما نه راځي. البته که شاعر په اصولو کې شعر سم راوړی ده د څه مطلب ماته نور نه ښکاري چې مفهوم سره اتفاق نه کوم زما ذوق سره بلکل سم نه خوري. زما ته کراهت ده پکې. کنې شاعر له پکار وي چې एकदम تهمت پې نه لګوي، کنایي شاعرو کې پوهول پکار وي یا داسې پکار وي چې ووایي چې کوم ولې داسې خلک مردارې کوي او پکار دي چې پرمختګ په دې شي دا وداسې داسې. دا مفهوم کې لږه مسله ده. نو شعر زما ته څه مسله نه ښکاري. البته ملت کې به غلطي وي خو املا او استادان شته او زه ملت کې خپله کمزوری. په اول شعر کې وایي د خپلې خاورې باز نه دغه امید نشته زما چې د ټپوس غوندې به سا غوښې تیارې ګوري. دا ښه شعر ده، په دې کې ستاینه یې کړې ده او تشبیه هم پکې راوړې ده. دا درکو بل شعر کې وایي د بې حسۍ انتها دومره په عروج ده دلته لفظ څه بوت شوی ده. که بدل کې څه بل څه راکړي کنې اصولو مطابق څه مسله نشته. او غریب د لوږې مري مالدار ورته قلارې ګوري. قلارې چې کومه هغه ده قافیه داسې په زور راوړل شوې ده، دلته مضبوط خوند یا مزاج برابرول چې کوم غواړي شاعر
هغه نه ده. زه د خبرې کوم په ډیوټي کې خفه نه شم مګر نو غریب د لوږې مرید مالدار ورته قلارې ګوري. نو قلارې لفظ داسې بېخونده غوندې دی لکه بله قافیه راشي هغه څه ویل غواړي هغه مزیدار نه دي. د بې حسۍ انتها دومره په ورود ده دې کې مفهوم مزیدار ده. دلته کې کوم لفظ ده دلته دا پوچ شوی غوندې ده. په دې دواړو څیزونو نظر دې وکړي. بل شعر کې وایي چې بې هنره پښتانه وي خود په داسې کوي بیا چم کې ګرځي او د ځان غوندې اولګارې ګوري. زه پوهېږم چې داسې خبره تړلې ده شاعر مشاهده کمه ده. یقین نشته چې د هنر والا مېرمنې زه ګورم دومره فضول ګرځي چې د کومې ساده ساده ښځې دي دومره دغه نه ګرځي. دا ساده ساده ښځې خپل کارونه کوي کور خپل بچو باندې خیال ساتي چې دا هنر ورسره وي نو هغه فضول سره وي کله څه کله څه هغه کارونه به کوي چې هغه بیخي د زنانو سره برابر نه وي. او دا زه په بره یعنې په عربو کې ژوند کوم مشاهدین وایم چې څوک لکه څنګه پښتانې چې هغه ساده ساده ښځې دي هغه چې څومره کارونه کوي او څومره بچو خدمت کوي خپل دومره د نورې نه کوي. خپل بچي ونه پاتې وي او بچي هم د خادمې چې کومې دي په دغو باندې لوی وي. داسې ډېر کارونه دي چې د خاوند خدمت ورنه پاتې وي هر څه ورنه پاتې وي. فضول ګرځي فضول خبرې فضول بکواس. نو زه چې د شاعر مشاهده کومه ده دا کومه خبره کړې ده دا بلکل ورسره اتفاق راکړم. نور اصول کې شعر تړلی ښه ده. واقعي مکتب کې وایي لارې ازغنې دي خو نشي ورخطا معیاره د منزل تږې دشتې سمې تږې د منزل تږې دلته کې املا کې ستونزې شته. د منزل تږې دشتې سمې نه هوارې ګوري. وزن یې ورته برابر دی البته دشتې سمې نه هوارې ګوري لږ څه غلط شته. بهرحال ښه ده. لارې ازغنې دي خو نشي ورخطا معیاره نشي کې امریا پکار وه چې په تدبیرات کې امر ده. او د منزل تږې دلته یا بدلول پکار ده. د منزل تږې دشت مجهوله یا راځي زما په خیال د منزل تږې دشتې سمې نه هوارې ګوري. نور ښه شی ده ډېر مزدار ده. په مفهوم پکې ډېر زوړ ده. پوره په کلام باندې خبره وکړو. کلام ماشاءالله شاعر تکړه ده روان ده. کلام ترکیب چې کوم کوي د جملو صحیح کوي. البته مفهوم کې کله مشاهدو کمی ښکاري. د مشاهدو د علم دا کمی پکې ښکاري. نو زه ورته بیا وایم په دې ځای ونه درېږي. کوشش وکړه معیار کوشش وکړه. بس تشبیه استعارې کنایې دغه وپېژنه. یوه ساده خبره څنګه ښایسته کېږي څنګه ښکلا پکې پیدا کېږي دغه چل زده کړه. او بل چې کوم ده نظمیت نه ځان وساته. روانه خبره به ساده خبرې چې کومې که دا خوند نه کوي. نو خبره هېڅ نه وي خو ته به تشبیهات استعارې کنایې دا به راوړئ او ښکلا به پیدا کوي. مطلب دا چې یوه ساده خبره څنګه ښایسته کېږي دغه چل زده کړه. بس الله په امان.